په متحده عربي اماراتو کې د خصوصي سکتور د کارمندانو لپاره د لوی اختر رخصتۍ اعلان شوې. د معلوماتو پر اساس هغه کارمندان چې په عامه رخصتۍ کې کار کولو ته اړ دي باید د هغې مطابق معاش هم ورکړل شي. د ابوظبي د بشري سرچینو د ادارو د معلوماتو له مخې د عرفات د ورځې او لوی اختر د لمانځلو لپاره په متحده عربي اماراتو کې د خصوصي سکتور کارمندانو لپاره د 4 ورځو رخصتۍ اعلان شوې دي چې معاش به هم ورکول کیږي. د لوی اختر رخصتۍ به د سهشنبې په ورځ د می میاشتې له 26 نیټې څخه پیل او د جمعې ورځې د 29 نیټې پورې به دوام وکړي. د رخصتۍ پای او عادي کارونو ساعتونه به د دوشنبې په ورځ د جون د لومړۍ نیټې څخه بیا پیل شي. د یو بل خبر له مخې د متحده عربي اماراتو د ښوونځیو رخصتۍ د لوی اختر په مناسبت وغځول شوې چې په ټول عربي اماراتو کې زده کوونکي او کارمندان به د لوی اختر د اوږدو رخصتیو څخه خوند واخلي. په دغه رخصتیو کې به ښوونځي تر 9 ورځو پورې تړلي پاتې وي. د پوهنې وزارت تایید کړ چې د دریمې دورې لپاره د منځنۍ دورې وقفه به د می له 15 څخه تر 29 پورې دوام وکړي او ټولګي به د جون په لومړۍ نیټه بیا پیل شي. د دوبۍ خصوصي ښوونځي به ورته مهالویش تعقیب کړي په داسې حال کې چې د شارجې خصوصي ښوونځي د اونۍ پای په ګډون د 10 ورځو لپاره تړلي پاتې کیږي.